بسم الله الرحمن الرحيم. حيلة الشيطان چل شيطان. ولكن الشيطان لكن شيطان وجد ومنديك بابا دروازة يدخل منه چې داخليږي داغنا الى رؤوس الناس سرونو د خلکو ته. رؤوس سرونه رأس سر ته ویل کیږي. ولكن الشيطان وجد بابا يدخل منه الى رؤوس الناس، او لیکن شیطان مندک یو دروازه داخلیږي داغینا سرونو د خلکو ته. کان وو رجال سړی یخافون الله، یعنی یریدل به د الله رب العزت نه، یعنی خلق به دی یریدل د الله رب العزت نه. ويعبدونه داغوی عبادت بی کولو لیلا و نهارا شپی و د ورځې، یعنی خلقو دی به د الله نه یریدل او د شپې و ورځې چې دی به د باری تعالی عبادت کولو سړو. ويذكرونه داغوی ذکر بی کولو ذکرا کثیرا، یعنی ذکر کثیر ډیر ذکر بی کولو. وکانو یحبون الله محبت بی کولو د الله رب العزت سره. وکان الله وو باری تعالی یحبهم چې دوی سره محبت کولو. ويستجیب لهم او د دوی هغه دعاګانې به قبل ولی. وکان الناس وو خلق یحبونهم چې دی خلکو سره محبت کولو. ويعظمونهم او غیسی تعظیم به کولو عزت به کولو. وکان الشیطان وو شیطان یعرف پی جندل ذالک دا جید، یعنی خطری کلی سره پی جندل. نو وو دا خلق چې الله سره محبت کولو، الله دوی سره محبت کولو او د دې دعاګانې به الله رب العزت قبل ولی. وو خلق چې دوی سره محبت کولو، د دوی عزت به کولو. شیطان دغه چې ډیر خط طریقې سره دا پیجندل. وقد ماته په تحقیق سره ماته مړ شو ها اولای دغه خلق وانتقلوا او منتقل شو الى رحمت الله، الله رب العزت رحمت ته مړ شو دغه خلق او منتقل شو الله رحمت ته. ذهب الشیطان لاړو شیطان الى الناس خلق طرف ته. وذكر هؤلاء الرجال وذكر هؤلاء الرجال او یاد کړه ذکر ک ورته هؤلاء الرجال دغه ټول سړی ورته یاد کا داوی تذکره ورته وکا. وقال او ویل چې کیف کان فیکم څنګه وو پتاسو کې فلان و فلان 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 کې فلان کې فلان کې څنګه وو شیطان وی. قالوا اغویل سبحان الله سبحان الله رجال الله، یعنی د الله نیک خلق و اولیاءه د الله دوستان و اولیاء. اولئک اذا دعوا، یعنی هغه نیک خلق، یعنی اولئک داغو اذا دعوا چې کله به اوختل دعا به وکنو اجابهم داغوی دعاګانې به قبول شو. و اذا سالوا هر کله به چې سوال وکونو عطاهم وی تبه ورکړل شو هغه به ورته الله رب العزت ورکو. ګوري دلته چې کله دی وفات شو دغه نیک خلق، یعنی منتقل شو الله رحمت ته. نو شیطان لاړو خلکو ته او یاد ک دغه خلق دا سړی ورته یاد ک ویلی چې دغه پتاسو کې فلان کې فلان کې څنګه خلقو، یعنی څنګه هغه ویلی چې سبحان الله دا خود الله نیک بندگانو او اولیاء الله اولیاء د الله دوستانو. او هغه چې کله به دی دعا غوښتله نو الله رب العزت به هغه دعا به د دوی قبول کا، او چې کله به یې څه غوښته الله رب العزت به هغوی ته ورکړو.